شریعت نظام دا په کابل، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې پر 23 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 540 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 238 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت اړوند محاکمو د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 1958 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 883 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت اړوند محاکمو د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 2413 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 910 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندهار ولایت اړوند محاکمو د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 1946 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 1116 وثیقې اجرا کړي دي. د پروان ولایت اړوند محاکمو د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 1416 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 918 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت اړوند محاکمو د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 1254 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 543 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت اړوند محاکمو د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 1554 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 522 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت اړوند محاکمو د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 1040 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 503 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت اړوند محاکمو د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 1148 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 958 وثیقې اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 588 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 401 وثیقې هم اجرا کړي دي. شریعت نظام ډیر مدة